اوس داسې یو څو کارونه هغه غیبت کې نه راځي. مو تاسو خو یې چې دا به غیبت وي خو دا غیبت نه دی. هغه څه شی دی لکه یو سړی دی هغه مظلوم دی، هغه سره یو سړی ظلم کړی دی، نو اوس هغه ظلم بیانې یو داسې سړي ته چې هغه نه د دې امید وي چې دا به ما ته بدل واخلي، انتقام به راته واخلي او ما ته به خپل حق میلاو شي. لکه مثلا پولیس ته یې یا اندرګې بل ملک ته یې مشر ته یې قومي مشر ته، نو دا بیا غیبت کې نه راځي چې دا ورته چې یاره ما سره پلنکي سړي دا کړي، پلنکي سړي سره دا وکړو زما دا حق غواړی دی، نو دا بیا غیبت کې نه راځي. اندرګې دا غیبت کې نه راځي. لکه یو سړی دی هغه تا ته راغلو، یو سړي متعلق در سره مشوره کوي چې یاره پلنکي سړي سره زه کاروبار کول غواړم، زه ورسره یاره داسې یو لین دین کول غواړم، نو څرنګې دا مشوره ما ته څه دی، نو بیا هغه په باره کې هغه کې که چېرته داسې څه عیب وي، مثلا هغه دوکهباز وي، هغه فراډي وي، هغه خائن وي، نو ته د هغه ولا دغه عیبونه دغه ملګري ته بیانولی شي، ځکه چې تا نه دې مشوره وغوښتله او مشورې ورکوونکی امین وي، نو دا بیا غیبت کې نه راځي چې یاره ته ووایې چې یاره دا غیبت دی، نه نه زما څه کار دی، بس یاره ډېر ښه سړی دی، هغه په معاشره کې داسې حاجي صاحب دی چې بس په لمن یې لمونځ کېږي، نه نه دې کې یاره ته ګناهګار یې، ته خائن یې، چې تا ته پته وه د هغه عیبونه تا ورته ولې څرګنده کړي. او همدارنګې دا په غیبت کې نه راځي. لکه مثلا اوس دا ملګري دي خپله کې ناست وي، اوس داسې یو سړی راغلو چې هغه صرف د تا ملګری دی، د تا پېژندګوی دی، نو اوس چې کله هغه راغلو تا سره ناست دی مجلس کې، نو دغه نورو کسانو وپېژندلو چې یاره دغه کس دا د پلنکي دغه حاجي صاحب والا ملګری دی، د دې ډېر ښه یار دوست دی، وګوره څومره بې تکلفي ورسره کوي، څومره دی قدر عزت کوي، څومره مېلمستیا وکړله، دا د دې ملګری دی. اوس دغه ملګری که چېرته دوکهباز وي، فراډي وي او دې کې داسې نقصانات وي، عیبونه وي، ورکې خائن وي، نو ته به د دې والا حقیقت دوی ته به څرګند کړې خپلو ملګرو ته، چېرته دا ورباندې دوکانه شي، یعنې دا خو به دا وایي چې یاره دغه سبا به ورته ورشي، دروازه به ورته وټکوي چې یاره ما ته دومره پیسې راکړه، یا زه تا سره کاروبار کول غواړم، نو ته خو به د خطر وکړي چې یاره دا خو دغه پلنکي حاجي صاحب ملګری دی او دا به دې باندې دوکه شي. او دا ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل نه هم ثابته دی چې یو سړی راغلو، نبي علیه السلام حضرت عایشې بیبي رضی الله عنها سره ناست و، نو یو سړی چې کله لرې نه روان دی، نو پیغمبر علیه السلام دغه عایشې رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل چې دغه سړی داسې دی داسې دی داسې دی، د دې والا بادیان یې ورته بیان کړي. چې کله هغه راغلو، نو پیغمبر علیه السلام هغه سره ډېره خوش اخلاقي وکړه، ډېر قدر یې وکړلو، ډېرې ښایسته خبرې اترې ورسره وکړلې، خپله مېلمستیا کومه وه هغه یې وکړله. چې کله هغه رخصت و، نو حضرت عایشه رضی الله عنها ورته وفرمیل عرض یې وکړو ای د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم، نو تا خو ما ته د دې دومره بدیانې بیان کړي او چې راغلو نو ته ورسره څومره ښه پېښ شولې. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې تا کله نه زه بد اخلاقه لیدلی یم چې زه به خلکو سره بد اخلاقي کوم، او زه خو یم خوش اخلاقه، نو دې سره خو ما خپل هغه طبیعت، هغه خوش اخلاقي او خپل هغه عادت مو ورسره وکړلو، او چې ما د دې والا کومې بادیانې تا ته بیان کړي هغه دې دپاره چې سبا به زه نه وم، که چېرته دا راشي نو ته دې به مې دوکانه شي چې یاره دا خو پیغمبر علیه السلام ته راغلی و، نو داسې څه نیت دی وشي، نو دې د وجې نه دغه پکار وي. او بله دا چې مثلا اوس تا سره یو سړی دی هغه مشوره کوي، مثلا رشته کوي چې یاره زه پلنکي ته خپله خور لور ورکړم ورنه کړم، یا پلنکي سړي نه زه خور لور وکړم یا ورنه کړم، نو دغه مشورې کې به موږ ته هغه ته مکمل حقیقت حال بیانوي چې هغه کې که چېرته څه عیبونه وي نو هغه ورته بیان کړي، نو دا هم غیبت کې نه راځي. لکه خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یوه زنانه صحابیه راغله، حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها خاوند یې وفات شو، نو د ټول صحابه کرامو رشته ورته راغله، حضرت معاویه رضی الله عنه او یو حضرت ابو جهل رضی الله عنه. نو پیغمبر علیه السلام سره مشوره کوي چې د دوو کسانو رشته راغلي، زه د کوم سړي والا رشته قبوله کړم. پیغمبر
الصلوة والسلام ورته وفرمایل چې دغه معاویه څه کوم دی یو مشهور معاویه دی دا بل معاویه دی دا څه کوم دی دا یو غریب سړی دی یو فقیر مسکین دی دا خپل ځان ته څه درات نه مومي نو تا باندې څه کوي یعنی دا په تکلیف او دا بل څه کوم دی ابو جهل رضی الله عنه چې دا په هر وخت امسا د کومکی باندې وي یعنی ډیر سخت بیا ته د سینې چې سبا دا ول زندگی ور سره ګرانه وي نو ګورې پیغمبر علیه السلام ورته مشوره ورکړه چې دا د سینې نو تاسو په خدمت کې راځي